السلام علیکم. په حسن خان ډیجیټل کې یو واره بیا تاسو ته هرکلې د پاکستان افغانستان ترمنځ کشیدګي نن په دوحه کې چې کوم ملاقات او هغه ونشو او د جنگ بندۍ چې کوم وخت او هغه شبیر وړاندې چې کوم دی هغه ختم شو. موږ سره یو سینیر افغان تجزیه‌کار او پوهان نثار احمد شیرزی صاحب د نیو دلی نه چې کوم دی دا وخت په لاین باندې دی. په دې ټول صورتحال باندې خبرې کوو چې د جنگ او جنگونه ولې جنگونو نه براوزو کله مونږه کله به پاکستان او افغانستان د دې جوګه کېږي چې زما خبره دغه خلاف استعمال نشي دغه خبره زما خلاف استعمال نشي. بل افغان ولس چې کوم دی یو 50 کلن جنگ کې چې دی بوخته اخر د دې بم سر وي او کنه په دې به خبره کوو. شیرزی صاحب ډیره مننه. سلام درته وایم جی. حسن صاحب تاسو سلامونه او نیک هیلې تاسو همکارانو ته کوم دوستان چې موږ د دغه ستاسو د چینل ګوري ټول ته سلامونه وړاندې. مننه. شیرزی صاحب دا راته ووایه چې 1800 غنټو 48 غنټو دپاره د جنګ بندۍ اعلان شو خو په دې جنګ بندۍ دوران کې هیڅ هم ونه شو. صرف پاکستان باندې په جنوبي شمالي وزیرستان کې چې کوم دی هلته کې یو حمله شوې وه چې په هغې کې پاکستاني فوجانو ته هم نقصان رسېدلی دی. خدا دی چې خلک یې کنټرول کړی دی. نو څه وینئ تاسو چېرې نن خو موږ وې چېرې دوی به یو بل سره ملاو شي د دې خبرې به څه حل وباسي خو هېڅ حل له ونه وتله اوسه پورې دي. حسن صاحب اجازه ورکړئ لږ عمیق شو په دغه شعرونو باندې. ګورئ په 50 کالو چې تاسو یاد کړه په دغه 50 کاله کې د غلطو پالیسیانو په وجه موږ دغه ورځې ګورو. په 50 کاله کې موږ ولیدله چې پاکستان د جهاد د پروژې نه سبق وانخیستل. د جهاد په وخت کې پاکستان یوازې هغه مجاهدین او هغه د جهاد پروژې ته وکتل. پاکستان د افغانستان خلکو ته اقوامو ته دلته تاجکان ده هزارګان ده ازبکان ده نور اقوام ده نور افکار ده یو لوی افغانستان دپاره سوچ ونه کړه. بس هماغه پروژیکټ و چې مجاهدین یوازې مجاهدین باندې اعتماد وکړه. مجاهدین سره مصروف و افغانستان خلک تېره کړه. بیا همداسې چې طالبان پیدا شو خاص په دغه 20 کاله چې جمهوریت و پاکستان یوازې طالبانو باندې فکر وکړه. بیا هم افغانستان دپاره فکر ونه کړله. که نه نو دغه ډېر دغه 20 کاله چې جمهوریت وخت کې و ډېره ښه موقع و چې پاکستان او افغانستان خپله مشکلاتونه حل کړي یو لویه برنامې ونیسي د افغانستان خلکو ته فکر وکړي دواړو هېوادونه یو بل ته سوچ وکړي. خو زه فکر کوم چې پاکستان هر کله بس هماغه لویه پروژې لویه استخباراتانو دپاره ډېره فعاله وه هغه دپاره د هغوی په ګټه کار یې وکړله او د افغانستان او پاکستان د خلکو ترمنځ یا د افغانستان او پاکستان د دواړو هېوادونو د مشترک فرهنګ تاریخ ژبه او مشترک منافع دپاره کوم کار ونه شو. دغه غلط پالیسیان و چې نن موږ ګورو چې دغه وضعیت راغلی ده او د دغه وضعیت نه چې بیا پاکستان طالبانو باندې اعتماد وکړه او هماغه غلطي چې په جهاد پروژه کې وکړله بیا هماغه اعتماد هماغه خبره طالبانو سره و. همدغه په وجه ده چې موږ اوس ګورو چې طالبان غواړي د دغه غلط پالیسیانو نه ځان ته استفاده وکړي او تاسو ګورئ چې دوی هر کله د هماغه د 50 کال د دښمني پاکستان غواړي چې په دغه شی د افغانستان خلکو د احساساتو نه دوی ګټه واخلي. الان چې دوی دومره بده ده دومره په 4 کاله کې دوی افغانستان خلکو سره څه وکړله افغانستان ښځو او افغانستان نجونو سره څه وکړله افغانستان نور اقوامو سره څه وکړله د نور اقوامو د فرهنګ او تاریخ او کلتور عنعنه دپاره څومره ظلم وشو او خپله څومره په 20 کاله چې دوی نه وو په قدرت کې څومره دماکې وکړله موټربان و څومره وینه توی شو په افغانستان کې د دوی په خاطر دوی ټول غواړي چې یو پرده واچوي او هماغه چې یادوي چې په پاکستان موږ سره 50 کاله دښمني و خو دښمني ریشه څه و. تاسو 20 کاله چیرته وي تاسو کوم ځای کې پیدا شوئ تاسو یا د جهاد کسان چې تاسو څه وکړله هغه خپله بدیان هغه هر څه غواړي پرده واچوي او اوس هم غواړي د دې په پلمه
د افغانستان د خلکو د احساسات نه دوی ځان ته ګټه واخلي او ځان محبوب کړي. شیرزی صاحب یو تاسو ډېره ښایسته خبره وکړه. پاکستان د مجاهدینو سره لس کاله چې کوم دی خپل ځان هم بدنام کړ د هغوی سره، خو چې کله مجاهدین رالل بیا حالات د پاکستان خلاف و. د هغې نه پس تاسو ته کیدای شي پته وي جمهوریت وخت کې حامد کرزی صاحب د دې دپاره هم د پاکستان پکې دغه و، هغې هم بیا مخالف شو. بیا طالبان خو بالکل ستاسو خبره د پاکستان په خپلو جولو کې لوی کړه، په خپل کور کې لوی کړله او هر څه وله وکړه. اوس هغوی مخالف شو. دا بنیادي وجه څه ده؟ پاکستان پالیسۍ کې غلطي ده او که نه د افغانانو په دې اعتبار کې غلطي ده؟ جی حسن صاحب زه فکر کوم چې یو خو لویه استخباراتان هم د دې تر شا شته چې دغه اوسه پورې چې موږ ګورو لوی استخباراتان د افغانستان په هره مسله کې. دویمه ما مخکې وویله پاکستان یوازې هغه لویه پروژې چې اخیستې وو لکه که مجاهدین وو که طالبان وو یا جمهوریت وخت وو، هغې ته ډېره فکر وکړله، هغې ته ډېر اعتماد وکړله، ډېره په صداقت هغه خپله پروژې دپاره کوشش وکړله که مجاهدین وو که طالبان. دومره فکر ونه کړه چې ما مخکې وویله د جهاد د مجاهدینو د پروژې نه دوی د پاکستان در سبق وانخیستله. زه ښه په یاد لرمه چې مخکې د دې نه چې په یوم کال کې په 1900 یا 1992 کال کې چې مجاهدین راغله کابل ته نجیب الله حکومت سقوط کړ، هغه نه مخکې ښه ماته په یاد ده، ماته معلومات شته چې پاکستان د ټولو جهادي مشرانو نه تعهد یې واخیستله چې بیا خپله ستونزه پاکستان سره تاسو به علیه سره سلوک وکړئ یا اعتماد وکړله. یو تعهدنامه لیکلې وه د رباني نشرو د ګلبدین و محمدي و سیاف و هر یوې دا تعهد ورکړی و. بیا دوی چې کابل ته راغی بیا برنامه بل رقم شو او دغه تعهد زه فکر کوم چې طالبان هم سره وو، خو پاکستان غلط پالیسي اختیار کړه چې د جهاد د پروژې نه سبق وانخیستله. بیا ټول افغانستان دپاره فکر ونه کړه، ټول افغانستان خلکو دپاره فکر ونه کړله. پاکستان دومره فکر ونه کړ چې دلته نور اقوام ده، افکار مختلف ده، قومونه مختلف ده، موږ ټول سره داسې یو پالیسي اختیار کړو چې بیا وروسته موږ ته پریشاني نه یا به د جهاد پروژه د جهاد اشتباه بیا تکرار نه شي. زه فکر کوم دا د پاکستان د غلط پالیسیانو نه په خاطر ده چې اوس رنج هم پاکستان خلک ګوري هم افغانستان خلک. دې باندې به راځو چې اوس پاکستان لکه تاسو څه وایئ چې دا وخت پاکستان نن د خارجه وزارت چې کوم دی یو بیان راغلی دی، هغې کې وایي چې پاکستان د هغه ورځې په تمه دی چې په افغانستان کې د افغان ولس په خوښه نماینده حقیقي حکومت راشي. د دې بیان ته تاسو په کم نظر ګورئ چې دا زه فکر کوم دا هسې یو خبره ده. طالب هېڅ وخت دومره علاقه هم نه لري چې افغانستان ته کې یو خدمت وکړي یا ډېر وبخښئ چې دا سوال دی پوه نه شم دا چې پاکستان تاسو ګورئ چې دې وخت کې پاکستان وایي لکه د طالب حکومت پاکستان وایي چې دا نماینده حکومت نه دی، دا د افغان ولس کې محبوب حکومت نه دی، د دوی دا چې کوم دی یو رژیم دی د طالبانو رژیم دی، د افغان رژیم نه دی. نو وایي چې یاره موږ غواړو چې داسې حکومت راشي چې هغه د عوامو ریپرزنټیټیو یعنی نمایندهی او د عوامو په خوښه باندې په افغانستان کې راشي. نو مې دې سره تاسو ګوره چې پاکستان پالیسی چې کومه وه امارت اسلامي یا د طالبانو باره کې بدلون پکې راغلی دی. ګورئ طالبان خو هیڅ دنیا دوی حکومت نه دی منلی ده، افغانستان خلک هم دوی حکومت نه حسابوي. وګورئ چې دوی د افغانستان خلک اعتماد ترلاسه ونه کړه، دغه څلور کال نه زیات شو دوی افغانستان خلکو سره ظلم وکړله. دوی هېڅکله حکومت هم نه و، دوی حکومتداري ته غال هم نه ږدي، علاقمند هم نشته او دا رښتینې د افغانستان د خلکو استازی هم نه ده. همدا خبره ده چې ټول دنیا کې دوی په رسمیت نه ده پېژندل شوې ده اوسه پورې. ټول دنیا دوی سره مخالف ده، مشکل لري. دوی په بینالمللي ټولنه هم دوی رسمیت نه لري، حضور نه لري، ځای نه لري. دا رسمي حکومت نه ده، یو ډلې ده چې د یو استخباراتي لوبې په نتیجه کې قدرت ته راغلې ده. دوی یو پروژه ده،
دوی چې خپل ځان خوشحالوي او وایي چې موږ د خلکو استازي یو او د خلکو په مرسته موږ حکومت ونیول او جمهوریت موږ سقوط وکړه او امریکایان موږ د لاسه فرار یې وکړه، اشغال مو ختم کړه. داسې یو لاف ده، داسې یو خبرې دي چې دوی خپل ځان غواړي، دوی خپل ځان ته فریب ورکړي. طالبان هیڅکله د خلکو استازی نه ده او یوازې پاکستان نه، تاسو وګورئ چې ټوله دنیا غواړي چې افغانستان کې یو داسې یو حکومت رامنځته شي چې د خلکو په خوښه وي، د افغانستان د خلکو په خوښه وي، د افغانستان لوی منافع ته فکر وکړي، د افغانستان آینده لپاره فکر وکړي، ښځه او نر ته فکر وکړي، تحصیل ته فکر وکړي. خو طالبان داسې یو حکومت هم نه ده، یوازې پاکستان چې ټوله دنیا په 4 کاله کې وایي، ملل متحد وایي، ټول نهادونه چې په بین الاقوامي ټولنه کې شتون لري، هر کله که امریکا نشرو تر یو ورکه هیواد همدا غوښتنه ده. خو طالبان په یو لجاجت روان ده او هر کله وایي چې نه، یو تاجک نیولې ده ځان سره، یو هغه طالب ده وزیر د تجارت ده، یا ازبک ده، یو نمونه، یو مثال، هغه یو شکل، یو نمایشي ځان سره نیولې ده، وایي چې یو موږ سره ازبک هم شته، تاجک هم شته، خو هغوی هېڅ اختیار نه لري. که ازبک ده، حنفي ده، معاون د رئیس الوزرا ده، هغه یو نمایشي یو سمبول غوندې یو شی هلته شته، څوک یې اختیار نه لري. که وزیر د اقتصاد هم ده، اختیار نه لري. ټول واک دغه خپل اصلي طالبانو سره ده او افغانستان کې اوس یو طالبي حکومت ده، یو طالباني حکومت هیڅکله نه کېږي چې د افغانستان د ټول اقوامو نماینده اوسي. خو دوی د پښتنو د نوم نه استفاده کوي. ما بار ویلې ده، خلک داسې په افغانستان کې کله د خلک چې تعصب کوي داسې حسابوي چې طالبان ټول پښتانه ده. خو زه چې د کابل یم، زه خپل اصلي او فارسیوان یم، زه په دې شیزونو باندې خبر یم، زه تاییدوم، زه قبلوم، زه وایم چې نه، ټوله طالبان، ټوله پښتانه طالب نشته. دا صحیح ده چې طالبان اکثریت پښتانه شته، خو ټوله پښتانه طالب نشته. دا به خلک هم تموال نه ده، دا طالبان پښتنو ته وفادار نه ده. اوس څومره چې ظلم په تاجک باندې شته، په پښتون باندې شته، څومره ظلم یا څومره بې انصافي چې هزاره ازبک سره شته، دومره پښتانه باندې شته. خو خلک نه وایي، دا متعصب خلک دا نه غواړي چې په میډیا کې وایي او د دوی نه شکایت وکړي او دا په میډیا کې راوړي. ستونزه ډېره لویه ستونزه ټول اقوام سره د پښتنو سره شته او دا طالبان د هیڅ قوم نه د پښتانه نماینده کېدی شي، نه د تاجک، نه د افغانستان پیاوړي خلکو نه نمایندګي نشي کولی. او ټوله دنیا غواړي چې دلته یو اصلي نظام د خلکو په خوښه راشي. شیرزی صاحب، یو پوښتنه کوم، تاسو نیو دلی بھارت کې ناسې د امیر خان متقي ډېر راغی انډیا ته او په انډیا کې د داسې خبرې وکړلې چې هغه د پاکستان خلاف، ټیک ته انډیا د ورته د خپل ځای خو لکه د داسې خبرې اوایډ کولو لپاره پکارو چې پاکستان دغه کو نه پرو کو نه. تاسو څه ګڼئ چې ولې دوی هلته کې چې کوم دی لکه فوري طور باندې او په هغه خبرې نه چې د انډیا مخکې نه مودي صاحب او د هغې فوجان چې کوم دي جنرالان صاحبان هغوی پاکستان ته خطر ورکړي، دړکې ورکړي، دمکیانې ورکړي، ولې د متقي صاحب داسې کار کو دغلته کېږي؟ ګورئ، دا دوی خو اوس زده کړی ده دغه استخباراتي لوبې. دوی خپل اقتدار په خاطر، خپل د پیسو ترلاسه کولو او دغه حاکمیت چې دوی ولاسته راغلی ده، اوس د دوی د ساتلو لپاره هر خواته منډې وهي. خو هندیان هم ډېر هوښیار خلک ده. خو هندیان هم نن ما چا سره خبرې وکړله، زه خو د هندوستان په رسنیو کې هم ډېر یم، هندیان پوهېږي چې اوس همدغه اوس د متقي 2 ورونه په پاکستان کې پراپتي کار کوي، یو شهرک لري، بزنسونه کوي، د دې کورنۍ هلته ده، هر څه معلومه ده هندوستان ته. خو یو خبره ده چې هر ملک خپل ځان ته ګوري، خپل منافع ته هم ګوري، او طالبان هم غواړي چې دغه یو نوی منطقوي اختلافات رامنځته کړي. زه فکر کوم چې دا ډېره خطرناک ده چې تاسو وګورئ چې یو خوا پاکستان د دوی پراپتي ورونې هلته ده، کورنۍ هلته ده، یوازې د متقي نه، د ډېر خلکو د طالبانو ډېر مشران چې خوجا صف هم وایي چې د دوی ډېر غټ بزنسونه ده، ټول خلکو ته معلومه ده او هندوستان هم پوهېږي، نور هېوادونه هم پوهېږي.
تعلقات شته، بزنس لري، بیا دوی نور ملکونه کله به چاینا ته ځي، کله به هندوستان ته اوس راغی یا پاکستان ته ځي. دوی داسې غواړي چې په منطقه کې یو نوی اختلافات رامنځته کړي، چې زه فکر کوم چې دا یو نوی استخباراتي لوبه ده چې طالبان شروع کړې ده او دا ټول منطقه دپاره خطرناک ده. دا به انډیا دپاره هم خطرناک ده، خو انډیان چې دلته راغی دا ډېر انتقاد هم ورباندې وشو، دا سفر یې دومره دستاورد هم نه درلودله. هغه کوم شی چې دوی فکر کوله یا تصور یې کېدله چې دې یو د لاسته راوړنه لري، هغه لاسته راوړنه طالبانو لاسته رانغی. دلته ډېره مشکلات پیدا شو، خاص چې دوی په هغه کانفرانس کې په خبري کانفرانس کې ښځو ته اجازه ورنکړه، بیا دیوبند ته لاړ، یا بیا دا چې لاره تاج محل ته تللی و. یو خبرنګار ونه پوښتنه کړې وه چې څه وجه ده چې څه علاقه لري، څومره وجه یې څه ده چې دومره علاقه لري چې ته لاړ شې تاج محل ته. دا په ځواب کې ویلی و چې دا د مغولانو د وخت ده، دا زموږ فرهنګ ده او کلتور ده، زموږ د مشترک کلتور، زموږ د کلتور یوه حصه ده. دلته تبصرې وشو چې اوس ګورئ چې دغه طالبان تاسو دعوت ورکړئ، حکومت باندې ډېرې نیوکې وشو، ډېر انتقادونه یې وشو چې تاسو دلته راوستلی یو تروریست چې څو کاله مخکې تاسو ورته تروریست ویله، اوس دې ته دعوت یې وکړله. اوس دا د پراپتي دعوا کوي، دا تاج محل خپله جایداد حسابوي او وایي چې دا زموږ فرهنګ ده، موږ مغولانو وخت ده، مغولان زموږ ده. او دا چې دیوبند ته لاړ، هلته طالبانو دې استقبال وکړ. بیا نور هندیان یا اردو مذهب خلک دې پسې ډېره تبصرې وکړله، ډېر انتقادونه وشو حکومت باندې، په مودي باندې، په وزارت خارجه باندې انتقادونه ډېر وشو. خو همدغه وجه و چې زه فکر کوم چې بالکل مطمئن یم چې طالبان د دلی نه د هندوستانه کوم لاسته راوړنه د دوی لاسته رانغی. ٹھیک شو. خداره تو وایي چې دا پاکستان او د اوس دا جنگ دی، پاکستان دا وایي چې دا نه د افغان ولس خلاف دی، نه دا د افغانستان سره دی، دا د دې ګروپ دی څوک چې دهشتګرد ساتي، موږ د دهشتګردو خلاف چې کوم دی کاروایي به کوو. نو تاسو څه وایئ چې لکه دا پاکستان ټیک کوي چې یاره دوی هلته کې دهشتګرد ساتي، مخکې القاعده ساتله، د هغې د وجې نه جنګ افغانستان 20 کلن جنګ کې بوخت که، اوس د ټي ټي پي خبره کېږي یا د نورو ګروپونو خبره کېږي. نو تاسو په نظر کې دا څه دي؟ حسن صاحب زه فکر کوم چې افغانستان خلک او پاکستان خلک هم د دغه تروریستي ډلو د ساتلو قرباني ده. څنګه چې تاسو یاد کړه القاعده راغی، وګورئ القاعده د چا جوړه کړه، رهبران یې څوک وو، عربانو، هغوی راغی په افغانستان او پاکستان کې ځای ونیوله او خپله استخباراتي لوبې په افغانستان او پاکستان خلکو باندې وکړله، بدنامي دلته یې راوستله، خپل مرابان یو بدنامي د هغه خوا نه وشو. اوس ټي ټي پي په نوم یو بله بدنامي ده پاکستان او افغانستان خلکو ته. مونږ ګورو چې دغه 4 کاله ده چې افغانستان خلک د یو نوم نه ډېر بالکل یو تلخ، لکه القاعده او جهاد او مجاهدین د وخت یا د 20 کاله چې طالبان دماکې کوله، اوس ټي ټي پي یو ویره شوې ده. ټول هر وخت افغانستان خلک د دغه دهشتګرد ګروپونو شکار ده، یو ذریعه ګرځېدلې ده چې دا خلک یا زموږ خلک افغانستان خلک په دغه وینه دوی زموږ د خلکو وینه توی شي، نارامه اوسي. خو یو ښه لاره په دې چې زه پوهېږم چې طالبان همدغه ټي ټي پي همدغه تروریستي ډلې سره ملګریتوب درلودله، 20 کاله دوی یو ځای ډوډۍ خوړلې ده، کار یې کړی ده، یو بل باندې د نمک حق لري، یو بل باندې قرضونه لري. فرض ده چې دغه ښېګلې چې مخکې یو بل سره کړې ده اوس وساتي، یو خپل یو تروریستي ډلې بله تروریستي ډلې ځان سره ساتي. په دې چې دوی نه سیاسي ده، یو تروریستي ډلې ده، دوی سیاست نه بې خبر ده، دوی حکومتداري نه بې خبر ده. همدغه وجه ده چې دوی ټي ټي پي ځان سره ساتلی ده او د ټي ټي پي شکار افغانستان خلکو کړی ده او هغه خوا پاکستان خلک هم د دې شکار شوی ده. دره تو وایي چې دې ټیم کې شیرزی صاحب تاسو پاکستان ته کوئ څه لکه پاکستان وي چې نماینده حکومت په کار دی، نو ښه نو څنګه ځکه چې امارت دی یا اسلامي یا طالبانو دغه د کوم اختیار دی افغانستان کې، نو دا خو به لکه چې دا کم حالات دي نو په دې کې الله دې نه کړي بیا به که چېرې څه کېږي نو افغانستان به یو بل جنګ کې بوخت کېږي.
ګوره چې دا پاکستان ما مخکې وایم په یوازې پاکستان نه ټوله دنیا ویله ده. ما هر کله په دغه افغانستان په رسنۍ کې نور رسنۍ کې چې ما مصاحبه کړې ده د طالبانو ته وایي ده چې تاسو په یاد وساتئ چې تاسو هیڅ کله د افغانستان د خلکو استازي نه یئ. که تاسو سره اوس وسلې ده، زور لري، خشونت لري، هر څه استخباراتان ستاسو تر شا ولاړ ده، خو افغان خلک هغه یو متل ده چې به تنگ آمد به جنگ آمد. اما خبره ده چې کله نا کله د افغانستان خلک تا باندې په تاسو پسې پاسون کوي. دوی ته مې هر کله وایي تاسو وګورئ چې د زور حکومت په افغانستان کې هیڅ کله مثالونه ورکړي دا نه د افغانستان د خلکو خبره ده. اوس که دوی وایي چې نور دنیا د مونږ په خبرو د مونږ په داخلي موضوعاتو کې په موضوعاتو کې د لاسونه ونه کړي یا ملل اقوام متحدې ته وایي چې دا د مونږ داخلي مشکل ده، مونږ په خپل حل کوو، یا د ښځو حقوق ده، یا د نجونو ښوونځی ده، یا پوهنتونونه. دوی چاته اجازه نه ورکوي. خو افغانستان خلک د بین الاقوامي جامعې یو غړی ده. ټوله دنیا مجبوره ده چې افغانستان خلکو کوم آواز چې ده دوی دی آواز په بین الاقوامي سطح پورته کړي. دا هیوادونه دا ګاونډیان د اقوام متحده دا حق لري چې د افغانستان د خلکو په نمایندګي چې دلته تاسو د ټوپک په زور ټوله خاموش ساتلې ده او ټوله دنیا ته هم لاف وهي چې افغانستان کې امن ده. خو تا زود د ټوپک زور ده چې څوک حق نشي وچاتولی. که نه نو څوک خوشحاله ده چې لور یې په کور کې بند وي او هغه زده کړه ونه کړي، ښځه کار ونه کړي. څوک خوشحاله ده چې دلته حقوق پامال شي؟ که نوروز ده، که یو بل عنعنوي میله ده زموږ، تاسو اجازت نه ورکوي. کوم افغان خوشحاله ده په دې باندې؟ هېڅ خو څوک خوشحاله ده. خو تاسو د ټوپک د وای ویرې نه ټوله خاموشه ده. اوس زموږ ګاونډیانو ته، اقوام متحدې ته، ټول لوی هېوادونو ته پکار ده چې د افغانستان د خلکو په استازوالي یا په نمایندګي یا د خلکو په طرفداري باندې دا کوم مشکلات او ستونزه چې دننه ده دا دنیا ته وښیي او طالبانو نه مطالبه وکړي چې وروره دغسې یو حکومت راوړه، ستاسو خلک خوشحاله نه ده. خو په کس چې په افغانستان دی په کابل هغه یو حکومت نشي ورکولی. هغه تاسو زه د منګولې د نن یا پرون خلکو په زور ویشتلی وو، د کور نه ایستلی وو چې راځئ تاسو مظاهره وکړئ د پاکستان په خلاف، خاص د پنجشیر نه. همالته پنجشیریان ویلي وو چې موږ ولې مظاهره وکړو. تاسو چې پاکستان سره راغلی موږ ملک باندې حملې وکړله، په موږ باندې حملې وکړه، پنجشیر یې ونیوله. هغه وخت چا موږ راغی اواز اوچته کړه چې تاسو ولې پنجشیر پاکستانیانو سره راغلی پنجشیر ونیوله، چې اوس موږ پنجشیریان ووځو چې د پاکستان په خلاف مظاهرې وکړو. ډېره خلک ونه وتل. دا د ډېره ناکام و که څوک د دې په خوله ونه کړل. خو خامخا افغانستان خلک د دې په مقابل کې ودرېږي. دا که طالبان ومني که نه مني، 100 کال نه، 2 کال، 3 کال، 4، بالاخره دا خلک د طالبانو د دغه ظلم او یکتازي په مقابله کې درېږي. څرنګه چې د خلقیانو په مقابل کې خلک ودرېدو او خلقیان نابود شو، همداسې طالبان هم نابود کېږي. اوس خبر راغی چې پاکستان او د طالبانو ترمنځ چې کوم د جنگ بندۍ اعلان 13 ورځ شوی او 48 غنټو دپاره هغې کې د سبا پورې هغه چې کوم د ایکسټینډ کړ لکه وې ځنډ او چېرې سبا پورې به دا جاري وي. نو تاسو څه ګڼئ چېرې د دې بس نتیجه راوځي چېرې او پاکستان چې کومه غوښته ده چېرې د ټي ټي پي سره یا د دې تنظیمونو سره د دوی تعلق ختم کړي، پاکستان خلاف د افغان خاوره نه استعمالیږي؟ ګورئ حسن صاحب، زه کومه تجربه چې لکه د 40 کاله زیات په دغه سیاست کې یم او تجربه لرم د دغه سیاسي استخباراتي لوبې او سیاسي برنامې نه، زه فکر نه کوم چې دغه مذاکرات دا شیزونه نتیجه ورکړي یا طالبان چې دغه 23 نور ترهګرې ډلې دوی سره شتون لري او ټي ټي پي هم دوی سره شته. دوی د دغه ما وویل چې دوی د جنګ د لارې نه دوی لوی شوي ده. دوی آموخته ده په جنگ باندې، دوی آموخته ده په دغه توریستي کارونه کې، په دغه ترهګرې حملو کې دوی آموخته ده. دوی ته سوچ طالبان وي، دوی همدغه مقصد ده، همدغه هدف ده. دا
پرون شپه چې اعلان شو چې دوحې کې داسې یو ناسته جوړېږي، ما په فیسبوک کې یو مرکه ما درلودله، هغه کې وایي چې دا بالکل نتیجه نه ورکوي، هماغه شو نن نتیجه یې ورنه کړله. هیڅ کله طالبان چا سره ښېګلې نه کوي. طالبان چې خپل کور سره خپل خلکو سره ښېګلې ونه کړله، د خپل خلکو په فکر چې نو ګاونډیانو ته یا نور دنیا ته څه فکر کوي. طالبان هغه کوم 40 میلیون ډالر چې ورته راځي هغوی ونه شکایت کوي. دا خلکو افغانستان خلکو د معدنونو نه، د مالیاتو نه، د کراچیوان نه شروع تر لوی بزنسمن نه چې دوی مالیات اخلي، د دوی په پیسې چې دوی اوس ژوند کوي، دوی ته چې وفادار نشو نو طالبان دنیا ته وفا نه کوي. نو بالکل غلطه خبره ده چې طالبانو په تعهد، وعده او دا شیزونو باندې څوک اعتبار وکړي. مونږ ولیدله چې په دوحه کې دوی امریکایانو سره توافق امضا وکړله. تر اوسه امریکایان وایي چې دوی په خپل عهد کې یا پیمان چې امضا کړی په هغه کې وفادار نه دي. طالبان هېڅ کله وفا نه کوي. افغان چې کوم پخواني سیاسي یا جهادي یا اتنیکي مشران دي، تاسو ګورئ نه چې د هغوی د طرف هم داسې سره په دې حالاتو باندې یا راغونډ شي یا جرګو کې مرکو کې یو بل سره کینی، هغوی هم چې کوم دی ډېر دغه ځای په ځای دي، څوک په یو ملک کې څوک په بل ملک کې په خپلو خبره ګناهونو کې کړېږي. نو په هغوی باندې څه کردار تاسو ګڼئ چې څه ذمواري راځي پې؟ حسن صاحب دغه 4 کاله ده چې زما نیوکې په دغه رهبرانو مخکنیو رهبرانو باندې شته. زه فکر کوم چې دا ځل استخباراتان ډیره لویه برنامه درلودله. یو د طالبانو په خلاف اجازه ورنه کړه چې کومه جبهه جوړ شي. که یو جبهه دوه جبهه جوړ شو، هغه هم دغه استخباراتانو جوړ شوې جبهه وو چې یو یې خو د احمد شاه مسعود د زوی په وسیله و چې غوښتله استخباراتان چې دغه د احمد شاه مسعود د زوی نه استفاده وکړي یا د احمد شاه مسعود د تخلص نه استفاده وکړي. په دغه شکل دوی کوشش وکړه چې یو تفریقه هم واچوي چې موږ ولیدله یو نمایشي جبهه و په فیسبوک کې دوی نمایشي کارونه یې درلودله، صداقت پکې نه و. د احمد شاه مسعود د نوم نه دوی استفاده وکړه. تاجک، پښتون، ازبک ټول اقوام سره دوی نور هم نفاق یې واچوله، نور د مشران هغوی هم بدنامه کړه او چاته اجازه ورنه کړل چې یو لویه جبهه جوړ شي. دا د استخباراتان د احمد شاه مسعود د زوی په مرسته دغه برنامه ترسره کړه، نور کوم ډلې نه و. او زه فکر کوم چې دغه لیدران، دغه مشران چې دا ټول د استخباراتانو تر کنټرول لاندې. یو بل دوی ډیر جایدادونه پیدا کړل په دغه 20 کالو کې په افغانستان کې. دوی یو د استخباراتان تر کنټرول لاندې ده، بل خو د دې جایدادونه چې اوس افغانستان کې د په هر ښارونه کې د کابل کې یا نور ولایتونو کې ده، دوی خپل جایداد او سرمایې په خاطر دوی پردې شاته طالب سره یو پروتوکول لري، یو توافق کړی ده چې مونږ غږ نه کوو، خو زما جایداد زما سرمایه زما په اختیار کې وي او هماغسې شته. لوی دغه لیدران چې ده ټول جایدادونه د دوی د خپله په اختیار کې ده، د دوی د خلکو په اختیار کې ده، عواید دوی ته ورځي، په بهر کې ورته حواله کېږي. دوی خپل جایداد په خاطر هم خپله غږ نه اوچتوي، بل خواته استخباراتان هم دوی اجازه نه ورکوي. خو زیاتر د استخباراتان نه د دوی جایدادونه خپل جایدادونه په خاطر څه کار نه کوي. او یو پاتې شو د احمد شاه مسعود زوی یا یو نور یو بله جبهه ده د ازادي په نوم جبهه ده، دوی استخباراتان دوی جوړ کړی ده د دغه د طالبانو د کنټرول په خاطر چې نور څوک جرأت ونه کړي چې د طالب په خلاف ودرېږي. موږ ولیدله چې په دغه 4 کاله کې کوم هغه نیرو، کوم خلک چې طالبانو خلاف کې وو، کله به د جبهې مقاومت په نوم کې دوی زنداني شو. دا جبههګان چې جوړ شوی دی دوی خو ډېره د فیسبوکي نشرات یې درلودله. یو فیسبوکي نشرات یې وکړله، طالب ته بهانې ورکړله. طالب کله به پنجشیري ونیوله، کله به د پروان یا کابل، تاجک، هزاره، ازبک نور اقوام نه، حتی تر دې چې در پښتنو نه ځوانان نه ونیوله د مقاومتي په نوم.
یا امرالله صالح یو څه جوړ کړی ده د روان د سبز په نوم شین روان په نوم روان د سبز په نوم هغه یو فیسبوک کې یا ټویټر کې یو توییټ کې یو څه خبرې لیکي بیا طالبانو ته بهانه ورکوي نور ځوانان د دغه روان د سبز یا مقاومت په نوم ونیوله دوی زندان یې کړه دوی سرای محکمهګانې وشو. اوس خلک ویریږي چې څوک نشي کولی چې ځان ته وایي چې زه د طالب مخالف یم. یقین وکړئ چې ډېر کسان ماته د لیکي چې شیرزی صاحب زه په فیسبوک کې حتی نشم یو کومنټ نشم لیکلی. تاسو وګورئ دومره وحشت اچولی ده چې خلک ویریږي. اوس دغه لیدران بلکل خپله سرمایې ته ګوري او دوی وفا مخکې هم دوی وفا نه درلودله د دین د نوم نه د جهاد د نوم نه دوی ګټې واخیستله خپله جیبونه یې ډک کړه بیا هغه دین او جهاد ورنه هیر شو بیا امریکایانو سره میلاو شو دوی امریکایانو سره یو ځای شو بس پیسې وګټله دا دین او جهاد هسې پیسې په خاطر دوی افغانستان ته باعزت یا بااعتماده خلک نه وو. اخیرنۍ پوښتنه کومه د دې جګړې نه پس تاسو د طالب او د پاکستان تعلقات کم چې تاسو مخکې ووایي چې ډېر ښه یو بل سره چې کم دی ډېر دغه کو د جګړې نه پس څنګه وینئ؟ زه فکر کوم خو دغه جګړې چې دا خو هر څه جګړه مونږ ولیدله چې بیا ختمېږي. زه پاکستان یا نور هېوادونه بیا خاص پاکستان ته دا خبرې کوم چې خپله پالیسي بدله کړه. ته یوازې خپله استخباراتي پروژې ته مه ګوره دې پسې مه ګرځه. یو بله اشتباه یو بله غلطه پالیسي د پاکستان دا ده چې هر کله د افغانستان او هندوستان د روابطو په خاطر پاکستان اسادت کړی ده. پرېږده افغانستان آزاد ملک ده انډیا آزاد ملک ده پاکستان ځان ته ملک ده. هر ملک هر هېواد حق لري چې یو بل هېواد سره خپله تعلقات وساتي خو پاکستان چې داسې یو رویه اختیار کړه. شیرزی صاحب په دغه باندې نه پاکستان په دې یېرېږي چې کله هم انډیا افغانستان ته راغلی نو د پاکستان خلاف د انډیا د افغانستان خاوره استعمال کړې ده. اجازه وایي زه به همدغه خبرې ته راځم اسد صاحب. ته پاکستان ته وایي چې داسې یو پالیسي ځان ته غوره کړه چې افغانستان خلک تر انډیا نه تا باندې اعتماد لري ځان ته ملک ده خو ته داسې یو رویه وکړه داسې یو پالیسي جوړ کړه افغانانو سره چې د انډیا نه هم ښه چې تا سره هم افغانان ښه رابطه ولري او انډیا سره او ته که ته ډېر ښېګڼې وکړې ته خو نږدې ته خو زموږ ګاونډی ته خو زموږ هم ژبه یې هم فرهنګ یې هم کلتور یې نږدې خو زموږ خپله مسلمانان یې افغانستان خلک تا باندې ډېر اعتماد وکړي تر انډیا نه. خو دغه پالیسي پکار ده چې پاکستان بدله کړي د دغه تعلقاتو په فکر ونه کړي یو د بین المللي تعلقات افغانستان سره فکر ونه کړي او بل یو ډلې ته فکر ونه کړي خپله پالیسي بدل کړي. پاکستان ته پکار ده چې ټول افغانستان اقوامو ته وګوري. افغانستان کې یوازې پښتانه نشته افغانستان کې تاجکان ډېر لوی قوم ده هزارګان ده ازبکان ده ترکمنان ده ایماقان ده ټول اقوام ده هر قوم ځان ته یو پیاوړتیا لري یو قوت لري ټول اقوام سره ټول افغانستان سره یو ښه تعلقات وساته دا د افغانستان او پاکستان د خلکو په ګټه ده که نه نو دغه 50 کاله ناکامه تجربه شو بیا به تکرارېږي. یو لویه پروژه دپاره فکر مه کوه ټول افغانستان دپاره فکر مه کوه دغه استخباراتي پروژه پسې نور پرېږده افغانانو دا چې خپله خاوره جوړوي. ډېره مننه شیرزی صاحب ډېر خوشحاله شوم او ډېرې ښایسته خبرې مو وکړلې او انشاءالله رابطه کې به یو همدغه شان د روغو خبرو سره چې پالیسۍ بدلول پکار دي ولسونو ته کتل پکار دي. ډېره مننه شیرزی صاحب. بالکل زه په خدمت کې هر کله چې وغواړئ.